فخر موجودات سرور کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، یعنی یو مؤمن د بل مؤمن لپاره د ماڼۍ او ودانۍ د بنیاد حیثیت لري چې یوه خښته بله خښته سره ټینګوي او یو د بل سره کوشیر اخلي او یو په بل باندې قوت پیدا کوي. دا چې زمونږ ځینې کسان کمزوري یا په اقتصادي لحاظ ماتو ګوډ وي او یا جامې نه لري، سرپناه نه لري، د خوراک لپاره څه نه لري، دا زمونږ ایمانی او ملي مسئولیت دی چې په دغه برخه کې بې تفاوته پاتې نشو او خپل مسئولیت ترسره کړو چې په دغه برخه کې عملاً اقدام وکړو.